بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونیار ټي وي چینل کتونکو سلامونه مې قبول کړئ. امید لرم چې روغ جوړ به یې، د ژوند د مزې اخلئ او د ژوند په ښو شیبو کې به یې. ملګرو زه ریابوداس یم، دا وخت د پښتونیار ټي وي چینل نه درته مخاطب یم. شعرونه به درته وایم. دا یو غزل چې د پښتونیار ټي وي چینل ټول ملګرو ته ډالۍ وي چې زه د یو حسن تماشه کې ګرځم، همیش د عشق په دایره کې ګرځم. زه د یو حسن تماشه کې ګرځم، همیش د عشق په دایره کې ګرځم. خلق د ورځې ګرځي هر څه ویني، خلق د ورځې ګرځي هر څه ویني. زه به څه ووینم چې شپه کې ګرځم. د چا د لاسه چې فقیر شو مزه، د چا د لاسه چې فقیر شو مزه، ټوله ورځ اوسې په کوڅه کې ګرځم. خلق په مخ کې ځي کوي ترقي، خلق په مخ کې ځي کوي ترقي. زه هم هغې زړه قصه کې ګرځم. او مقصده چې عنایت الله عنایت صاحب پرې ډالۍ وي چې لکه فرهاد به پکې سر بیلمه، لکه فرهاد به پکې سر بیلمه، او داسې کاڼي کاڼي زړه کې ګرځم. او یو غزل بل چې ځینې واړه واړه زلمي ښه نه دي، سم لیوني دي لیوني ښه نه دي. ځینې واړه واړه زلمي ښه نه دي، سم لیوني دي لیوني ښه نه دي. په نفرتونو کې ګلونه ښه دي، د محبت په لاره زغې ښه نه دي. په نفرتونو کې ګلونه ښه دي، د محبت په لاره زغې ښه نه دي. خپل او خپلوان دي همیشه ژوندي وي، خپل او خپلوان دي همیشه ژوندي وي. دښمنان مړه ښه دي، ژوندي ښه نه دي. زمون قسمت زمون نصیب خراب دی، زمون قسمت زمون نصیب خراب دی. زمون په مخ باندې تندي ښه نه دي. داسې ټول بیماران ښه شول د زړه، داسې ټول بیماران ښه شول د